الله پاک لک شانته مونږ دلته رستورانت کې روان کی الله هم لک کامیاب کی ځکه چې الله وایي زه تاسو له د بره نه ډایرکټ راغورځوم داسې نه چې تاسو ته په جولۍ کې راوغورځوم زه به تاسو له یو وسیله جوړوم صحیح ده جی الله وایي زه به تاسو له وسیله جوړوم په هغه ذریعه باندې به تعالی زه یو شیز در رسوم نو زه هم تاسو ته وایم چې الله پاک چې کوم دی زما وسیله تاسو جوړه کړې یې نو راشئ زمونږ چې راشئ مونږ دلته د چا خبره ونازوئ دا به ستاسو مونږ باندې الحمدلله ډېر غټ احسان دی ډېر بې انتهایي غټ احسان دی نو زه تاسو له دا وایم چې بس راشه ویزټ وکړئ سرپرایز ته انتظار هم نن سرپرایز دی سرپرایز ته انتظار هم کوئ اور ورسره چې کوم دی یو نوی ډش دی هغه به هم انشاءالله تاسو دغه کوئ چک کوئ نو راشه لازم راشه زه هم انتظار کوم اور زمونږ کامیابي د الله په لاس کې او ستاسو په لاس کې ده چې تاسو راځئ مونږ له مینه راکوئ نو مونږ به کامیاب یو نو بس الله هم خوشحاله او باد لره او ما خپل ځان سره یو دا نیت کړی دی یو دا قسم کې مې ځان سره الله وس کړی دی چې انشاءالله تعالی انشاءالله چې زه لږ زموږ د رستورانت روان شي د ستاسو مینه د ستاسو د مینې په وجه باندې تاسو څومره عزت موږ له راکوئ څومره مینه راکوئ د دې په وجه باندې زموږ د رستورانت روان شي نو انشاءالله لس کسه به زه عمرې ته راولم د هغه الله په نامه باندې چې څومره هم زموږ کسان یې لس کسه به زه راورم نو انشاءالله تعالی که ژوندي وو که الله ته منظور وي نو لس کسه به که خیر عمرې له راولم بې وسه چې د هغې شوق وي چې مونږ هم لاړ شو د بیت الله شریف زیارت وکړو د هغې نه طواف وکړو نو زه به راولمه لس کسه مې د زړه نه ایستي دي خو او ډېر زر انشاءالله داسې نه چې مطلب هغه د انسان یو لالچ وي چې نه مړه بله میاشت کې نه مړه بله میاشت کې نه بله میاشت کې نه انشاءالله ډېر زر او باقاعده به تاسو ته ښیم هم چې دا هغه ما کوم لوز کړو تاسو دوستانو سره الحمدلله هغه لوز مې برابر کو دلته چې کوم دی بیډ کمنټونو والا هم ډېر زیات دي او د چا خبره چې زمونږ په 100% کې 99% الحمدلله مینوال دي مونږ له عزت راکوي او 1% چې کوم دي نو هغه مونږ ورته کنزلمار وایو هغه خاندان مطلب هغه څه نه کوي مونږ ته خپل خاندان ښیي چې زه د دې خاندان یم د تعالی چې زه راکم کنزل کوم نو د هغه ما ته الریډي د کرکټر نه پته ولګي چې د پلار او د په کور کې چې کومې دننه زنانه دي هغه هم دقه حساب کتاب والا دي نو زه هغه له هېڅ قسم جواب هم ورنه کما ته ځان غلی کم ځکه چې کما ورته جواب ورکو هغه پک اخلي او زه نه غواړم چې دا مطلب دا څونه د بېعزته خلک دا کنزل منزل کوي چې دا بېعزته خلک په پک کې لاړ نه شي زه نه غواړم ځکه چې بس الله ګوري الله چې یو کس له کامیابي ورکوي نو وسیله هم وله جوړوي هر څه کوي او چې نه ورکوي هغه په کروړو په اربو روپۍ ولګوي بیا هم د هغه په نصیب کې کامیابي او خوشحالي نه وي ولې چې هغه د مور او پلار نازاري پاتې شوي الحمدلله ثم الحمدلله مونږ د مور او پلار نه په دوا کې راغلي یو مونږ د مور او پلار نه په دوا کې الحمدلله راغلي یو مونږ ته شپه ورځ الحمدلله دواګانې کېږي دا د الله پاک لاک شکر دی الحمدلله هر ټایم خلک په کال کې یو پیر عمرې له راځي او الحمدلله مونږ له چا خبره په هفته کې عمرې له ځو هر هفته عمرې له ځو نو دا مونږ باندې د الله ډېر لوی فضل او کرم دی زه به دا ووایم کینګ ویلکم برو نو دوستانو بس نن ماښام زمونږ په رستورانت کې افغان شینواري کې شارع شیرین کې چې کوم دی افغان شینواري کې چې کوم دی شارع شیرین کې زمونږ رستورانت دی ریاض امن پوها افغان شینواري صحیح ده چې ریاض کې په بیا په امن پوها کې شارع شیرین کې زمونږ رستورانت دی افغان شینواري ریاض امن پوها اشاره شیرین کې ریاض امن پوها شارع شیرین یو ځل ته بیا ویم ریاض امن پوها شارع شیرین افغان شینواري رستورانت دی ریاض امن پوها شارع شیرین افغان شینواري رستورانت دی صحیح ده جی کینګه ډېره مننه یو ځل درته بیا هم وایم چې ریاض امن پوها شارع شیرین
کې زمونږ رستورانټ دی افغان شینواری. لوکیشن کې چې ورکوي بس افغان شینواری ورکوي، ریاض افغان شینواری دغه به ورکوي. صحیح دی چې په لوکیشن کې تاسو به ډایرکټ زمونږ لوکیشن ته راولي. دوستان یې الله قدر عزت وکړه، الله تل آباد لره اور الله خپل وطن ته په خیر او خوشحالو سره بوتلی کا او الله له باندې د خپل ضرر وروا. الله دې په تاسو ټولو باندې خپل معجزې وکړي چې د کم سړی بې وسی او راغلی او کم تکلیفات پې نو رب العالمین هم خدا تکلیفونه ختم کړه. زه به تاسو له دا دعا کوم، زه بیا هم انشاءالله یو څو ورځې پس عمرې له روان یم. زه تاسو ته هم دا دعا کوم یو ځل نه بار ته کوم چې الله دې ستاسو په عمرونو کې خیر او برکت واچوي، الله مو ژوندونه د خوشحالۍ ډک کړه او الله مې ایمان نصیب کړه او الله در باندې خپلې ځوانۍ زړې کړه. دا به زما تاسو ټولو ته دعا وي. اور زه راته 20 ریال مطلب بس 20.20 بس او 20.20. نو دوستانو راشه خامخانن راشه زمونږ رستورانټ ته لازم وزټ وکړئ، ځکه چې زه بار تاسو ته وایم نو دومره خو زمونږ هم یو حق جوړیږي چې مونږ زمونږ رستورانټ ته وزټ وکړئ، زمونږ رستورانټ ته راشئ، مونږ ونازوئ، مونږ له یو قسم له مینه راکړئ، مونږ به د ریویو واخلو، مونږ په خپل ټیک ټاک فیسبوک کې به مونږ اپلوډ کړو. زمونږ دغه د وسه شته دی اور انشاءالله الرحمن انشاءالله چې ډېر زر به 10 کسه چې کوم دی زه عمرې له راولمه ډېر زر. اور بس دوستانو چې سم د وسه کېږي حق په عمره مینه راکړې، دا نه چې مونږ یو قسم له زور تاسو سره کوو یا یو قسم له دغه کوو، نه چې څومره ستاسو مینې او حق په عمره مینه مونږ له راکوي. سو دوستانو څه کېده ښه دوستانو. نو دا مې ویلې یو ځل بیا هم دا 550 کسان ناست دي، الله هم ډېر عزت وکړه، الله هم قدر وکړه چې تاسو ماته ناست یې. پینه به هم وکوي اور ورسره د چا خبره چې سرپرایز به هم یو داسې کولو به شي چې د هر چا نصیب وي نه نس کم چې نو چې د هر چا په نصیب کې وي. پټان اسکوریا ګډ لک تھینک یو برادر. او کنه داود شاه صاحب ډېره مهرباني جی. نو Tiba mi balik robas kapra pi wo shabana ټیبل روبا بل وړه ما د مستا بنی ما تعالی روبس ته مې باور ښه چې څومره هم دوستان یې نن راشه وزټ وکړئ انشاءالله الرحمن که الله ته منظور وي. ریاض امن پوها 20.20 کې زموږ زمره مینوال یې ټول راشه رورا ټول وزټ وکړئ. نن پکې یو ډېر بګ سرپرایز پروت دی، یو ډېر بهترین سرپرایز پکې پروت دی او چې د چا په نصیب کې خوښ شي نو الله هم کامیاب لره. زه نسکم ورشه کار له ځان رسوه ښه نو ورېږئ چې ډېر بې انتها شور دی. سو دوستانو زما د زړه سرونه یې زمونږ د سر تاجونه یې د تاسو څومره هم مینوال راغی دلته مونږ سره ډوډۍ وخوړه، د هغې نه پس چې کوم دی ګپ شپ هم ولګو، یو قسم مزاحیه ویډیوګانې پکچرې هر څه مو وکړل. مونږ په خپله هم ډېر زیات خوشحاله شو، تاسو مونږ له ډېره غټه مینه راکړه اور چې کوم دی بس الله تاسو کامیاب لري او چې دا کم کنزل کوي خدای دې له نوره هم ترقي ورکړي. الله دا کنزل والا کامیاب او آباد لري په خپل مقصد کې چې دا کم مقصد کې دی روان دي. اور بس مونږ به ته دعاګانې کوو او تاسو له د الله پاک بس وس درکړي. مونږ به دا ووایو ځکه چې مونږ خو مسافر یو د وسه هم داسې دغه نه کېږي. خو دوستانو دا مې وی چې انشاءالله سرپرایز ډېر زر د ګنټو په حساب ډېر بې انتهایي 3 غنټې 4 غنټې 2 غنټې پس په سرپرایز دغه کوو چې څومره هم دوستان یې په ریاض امن پوهه کې ریاض امن پوها 20.20 کې څومره هم دوستان دی راشه وزټ وکړئ افغان شینواری ته کانا پینا هر څه وکړئ اور یو بگ سرپرایز از ا بگ مطلب چې دا موږ داسې سسپنس کې خلک دغه کوو خو ورسوي چې سرپرایز یو ډېر غټ سرپرایز دی اور یو ډېر ښایسته ډش هم پکې نن موږ تیار کړی دی
چې بالکل ډیر ذائقه دار او ډیر خسته او ډیر بس یو یونیک قسم کې ډش هم تیار کړی دی او ان شاء الله هغه هم ټیسټ کوئ تاسو په هغه موږ ریویو راکوئ چې زمونږ ډش تاسو ته ښه ولګېدو نو بس پته مو یو تاسو او د هغې نه پس چې کوم دی